سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي اتلان نن د افغانستان پر مهال ماپښین 1:30 بجې د سریلانکا پر وړاندې د لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ په موخه به د لوبې ډګر ته کښته شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ورځنۍ سیالۍ لپاره ډېره خوندوره، زبردسته، په زړه پورې لوبډله ټاکلې ده. باید د افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي نن دغسې 11 کسیزه لوبډله برابره کړي چې د افغانستان ته یو ښه لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې په لومړۍ 50 اوریزه لوبه کې باید د دغه 11 کسیز سکواډ سره ولاړ شي. په پیل کې رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، احمدشاه زرمتی، حشمت الله شاهدي، محمد نبي عیسی خیل، ګلبدین نیب، عظمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقي، داسې نور احمد لکړوال، نوید ځدران ته ځای ورکول شي. ډېره خوندوره، په زړه پورې لوبډله ده او ښه لوبه به هم ترسره کړي. ستاسو په نظر د سریلانکا پر وړاندې په لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې دغه 11 کسیزه لوبډله څنګه لوبډله ده؟ زما په نظر خو ډېره زبردسته لوبډله ده چې 2 فاسټ بالران، 2 تیزه لونډران، مجیب نور احمد هم ځای ورکول شوی دی، داسې محمد نبي به هم پکښې لوبیږي، داسې ګربز، ابراهیم ځدران، احمدشاه زرمتی او حشمت الله شاهدي هم ښه بیټسمینان دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د سریلانکا پر وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه نن ماپښین پیلوي چې دغه په افغانستان کې پر اریانا تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. که تاسو دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست، نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.